د خبرونو سرټکی مو په ننګرهار کې د یو سپینږیري وژل کېدل. شکنجه خبرنگاران توسط گروه طالبان، وضعیت مهدی انصاری وخیم است. طالبانو په بدخشان کې د غیر شرعی کلمو د لرې کولو امر وکړ. جابجایی جنگجویان حزب اسلامی ترکستان در پنجشیر برای جنگ علیه چین. طالبانو د خلکو د اعتراضونو وروسته د اینترنت د بندیدو پریکړه بیرته واخیسته. و انتشار نوارهای تصویری از سوء استفاده جنسی مقام گروه طالبان در ننگرهار. بشپړ خبرونه. د افغانستان د جنایي جرمونو او ناامنۍ د زیاتېدو په دوام کې په ننګرهار ولایت کې یو وسلوال کس یو سپینږیري په ډزو وژلی دی. محلي سرچینو تایید کړه چې دغه پیښه پرون د جلال آباد ښار د مخابراتو څلور لارې ته نږدې د سولرو په کوڅه کې رامنځته شوې ده. د عیني شاهدانو په وینا بریدګر یاد سپینږیري چې لاس یې په بنداژ تړلی و د سر له سیمې وویشته او وروسته له پیښې ځایه تښتېدلی دی. تر اوسه د وژل شوي کس هویت نه دی معلوم شوی او نه هم د بریدګر د دې عمل لامل څرګند شوی دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه څرګندونه نه دی کړې. یاده پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړي ډول د طالبانو د مرکزونو ته نږدې هدفي او مرموزې وژنې زیاتې شوې دي او دغه ډله یې په مخنیوي کې بېوسه ښکاري. منابع تایید کردند که وضعیت جسمی و روحی مهدی انصاری خبرنگار در زندان گروه طالبان وخیم است. گروه طالبان سال گذشته 14 میزان او را در منطقه پل خشک دشت برچی کابل بازداشت کرده و پس از پخش اعتراف اجباری در یک ویدیو او را به همکاری با رسانه‌های تبعیدی متهم کردند. انصاری به 1.5 سال زندان محکوم شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید همکنون حدود 10 خبرنگار در زندان گروه طالبان به سر میبرد. در 4 سال حکومت گروه طالبان 10 خبرنگار در افغانستان به بهانه‌های مختلف بازداشت، شکنجه و زندانی شده‌اند. د طالبانو د بدخشان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د موټرو له مالکانو غوښتنه کړې چې ټول هغه کلمې او عبارتونه چې د دوی په وینا غیر شرعي او غیر فرهنګي دی له خپلو وسایطو پاک کړي. د یوې خبرپاڼې له مخې خپره شوې ده. دا پریکړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي از منکر ریاست لخوا شوی دی او د میزان اومې نیټې څخه یې عملي کول پیل شوی دی. د دې پریکړې له مخې د طالبانو د ترافیکو مدیریت مکلف دی چې د پلیتونو د ورکړې پر مهال د داسې کلمو له لګولو مخنیوی وکړي او پر موټر چلوونکو د هغو کلمو د کارولو غوښتنه وکړي چې د دوی په وینا شرعي دی. طالبانو همدارنګه د سیمې رسنۍ موظفې کړې چې خلکو ته د هغو کلمو په اړه معلومات ورکړي چې دوی یې غیر شرعي بولي. خو تر اوسه طالبان نه دی ویلی چې کومې کلمې له دوی سره شرعي او کومې غیر شرعي ګڼل کیږي. دا ګام د هغو پراخو محدودیتونو یوه برخه ده چې طالبانو په تیرو 4 کلونو کې د خلق پر ټولنیز او فرهنګي ژوند لګولی دی. نشریه دیپلمات گزارش داد که شماری از جنگجویان حزب اسلامی ترکستان شرقی پس از سقوط رژیم بشار الاسد برای جنگ علیه چین به ولایت پنجشیر رفتند. به گفته این نشریه، عبدالحق ترکستانی رهبر این حزب پیشتر هشدار داده بود کافران چینی همان چیز را خواهند چشید که کافران سوریه چشیدند. گزارش می افزاید حدود 15,000 اویغور در جنگ سوریه حضور داشتند که بیشترشان از منطقه سینکیانگ چین بود و از طریق ترکیه و آسیای جنوبی شرقی به سوریه رفتند.
طبق گزارش شورای امنیت سازمان ملل همکنون 500 تا 1200 جنگجوی ترکستان شرقی با حمایت گروه طالبان در افغانستان هستند و در صورت ورود نیروهای بیشتر از سوریه این تعداد ممکن است افزایش یابد. پیشتر نیز گزارش‌های منتشر شده بود که گروه طالبان ارتباط خود با گروه‌های تروریستی در افغانستان را قطع نکردند. سرچینه وای طالبانو د خلق لپاره خو خبرګونونو وروسته د انټرنیټ د بندیدو پریکړه بیرته واخیسته او دا یې دښمن تبلیغات وبلله. د یوه سند له مخې چې رسنیو ته رسېدلې طالبانو له خطیبانو او د جماعتونو له امامانو غوښتنه کړې چې د جمعې د نمانځې په خطبو کې خلک دې ته قانع کړي چې دښمنانو تبلیغاتو ته باور ونه کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ټول هیواد انټرنیټ بند کړ چې له امله یې ګڼ کارونه ګډوډ شول او د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارول. په عین وخت کې راپورونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې د خلکو موبایل تلاشي کړی، کورونه یې پلټلي او یو شمیر کسان یې نیولی دی. ویل کېږي چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده په یو شفاهي لارښوونه کې هغه کسان مجرمان بللی و چې د انټرنیټ د بندېدو پر ضد یې غږ پورته کړی او امر یې کړی و چې هغوی دې ونیول شي. کارپوهان باور لري چې دا شاتګ شی طالبان پریکړې په بیله او په خپله خوښه کوي، خو د هغې د پایلو د زغملو توان نه لري. یک نوار تصویری که روز پنجشنبه در میزان منتشر شد نشان می‌دهد ملا صابر، منشی فرمانده امنیه گروه طالبان در ننگرهار، به صورت آنلاین با استفاده از گوشی هوشمند دست به اعمال غیر اخلاقی زده است. با گفته منابع در این ویدیوها دیده می شود که ملا صابر از یک دختر می خواهد اندامهایش را نشان دهد و حتی دوربین گوشیش را می بوسد. گزارش ها حاکی است که یکی از دلایل تلاش ملا هبت الله رهبر گروه طالبان برای محدود کردن اینترنت در افغانستان جلوگیری از افشای چنین رسوایی ها بوده است. پیشتر از این نیز نوارهای مشابه از فساد اخلاقی مقام‌های گروه طالبان منتشر شده، اما آنان دوباره به وظایفشان بازگشتند. داود دې ساعت خبرونه الله مو مل شه.